طالبانو د پاکستان هیلې په اوبو لاهو کړې، وایي د ټي ټي پي پر ضد اقدام نه کوو. دا چې پاکستاني وزیر تازه څه ویلي، جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان چې فکر کاوه که د طالبانو حکومت راشي نو د ټي ټي پي پر ضد باید اقدامات وکړي، خو ښکاري چې دا ارمان یې تشرمان پاتې شو. تازه خبر دا دی چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یو وار بیا ادعا وکړه چې پاکستاني طالبان افغان خاوره په پاکستان د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره استعمالوي. هغه ادعا چې په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت رد کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له امریکا غږ ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي د طالبانو حکومت که څه هم غواړي چې د پاکستاني طالبانو په مسله کې له پاکستان سره مرسته وکړي، خو نه غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد ودرېږي. ښاغلي آصف ویلي د دې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت او ناټو پر وړاندې په جګړه کې د ټي ټي پي نږدې 8000 جنګیالیو د افغان طالبانو سره مرسته کوله، او همدا لامل دی چې اوس د طالبانو حکومت نه غواړي د دوی پر ضد ودرېږي. نوموړي ویلي زما د معلوماتو پر بنسټ د ټي ټي پي 8000 کسانو د ناټو په ضد په جګړه کې د افغان طالبانو سره برخه اخیستې وه. افغان طالبان او ټي ټي پي ملګرتیا لري او افغان طالبان د هغوی په ضد درېدل نه غواړي، خو غواړي چې د پاکستان سره مرسته وکړي، او دا نه غواړي دا خلک د پاکستان لپاره خطر شي او یا وضعیت نور خراب شي. ښاغلي آصف دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سرغړدریزو ډلو د تصفیې عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.